سلامونه. د امریکا تابعیت فیس ښایي په بېساري ډول لوړ شي، یعنې هغه خلک چې پاسپورټ ته اپلای کوي. د خپاره شوي معلوماتو له مخې USCIS د امریکا د تابعیت یا نیوټرالایزیشن د غوښتنلیک د فیس د لوړولو وړاندیز کړی چې له امله یې تابعیت اخیستل د ډېرو کډوالو لپاره لا ګران تمامېدلی شي. یعنې څوک چې پاسپورټ ته د امریکا پاسپورټ ته اپلای کوي د هغو خلکو دپاره دی. د راپورونو له مخې د کاغذي غوښتنلیک فیس ښایي 1310 ته لوړه شي او د آنلاین غوښتنلیک فیس ښایي 1280 ته ورسیږي. همدارنګه د ټیټ عاید لرونکو کسانو لپاره د فیس د معافیتونو په برخه کې هم بدلونونه وړاندیز شوی دی. دا وړاندیز په ځانګړی ډول هغه دایمي اوسیدونکو یعنې ګرین کارت هولډر اغېزمنولی شي چې له کلونو راهیسې د امریکا تابعیت ته انتظار باسي. د ډېرو کورنیو زاړه عمر لرونکو کسانو او هغه کسانو لپاره چې محدود عاید لري د فیس دا زیاتوالی یو لوی مالی بار ګڼل کیږي. هو، مهمه خبره پکې دا دی چې دا مهال دا یو وړاندیز دی او لا تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه دی شوی، یعنې تر اوسه پورې دا تصویب شوی نه دی چې دغه به عملي کیږي او که نه. د عامه نظرونو د وړاندې کولو موده هم ټاکل شوی دی او ممکن د خلکو د نظرونو او اعتراضونو له مخې پکې بدلون راشي. که تاسو د امریکا د تابعیت شرایط پوره کوئ او د N400 فارم یعنې پاسپورټ هغه فورم چې موږ تاسو ورته وایو د سپارلو پلان لرئ، نو غوره ده چې د USCIS رسمي اعلانونه تعقیب کړئ او د هر ډول بدلونونو په اړه ځان خبر وساتئ. ستاسو په ان آیا د تابعیت د فیس دومره لوړوالی به د کډوالو لپاره ستونزې زیاتې کړي او که نه؟ تاسو کولی شئ چې نظرونه مو خپل په کمنټ کې ماته ووایاست. بیا هم ډېره مننه، ژوندي اوسئ. دغه وروستۍ معلوماتو د پاسپورټ لرونکو دپاره دا عامه پوهاوی ویډیو ده. تاسو کولی شئ که چېرته بیا دا پاسپورټ ته تاسو اپلای کوئ، تاسو یو رسمي وکیل سره کښېنئ، هغه به تاسو دپاره مکمل معلومات درته درکوي. خو دغه وړاندیز شوی دی، تر دې دمه دغه تصویب شوی نه دی، یعنې تر اوسه پورې دا قانون لا جوړ شوی نه دی. خو دوی وړاندیز کړی دی چې موږ غواړو چې دغسې دغه وکړو، د عامو خلکو دپاره نظرونه هم ورکړي دي چې عام خلک دغه په اړه نظر هم ورکوی شي. که چېرته عام خلک اوکې وکړو ورسره، نو کیدای شي دغه بیا تصویب شو. که نه ونه کړو نو دوی بیا هم موږ به د USCIS هغه اعلاناتو ته به غوږ ږدو چې هغې څه دغه کوي، اعلانوي او پوسټ کوي. په خدای مو سپارم که دا ویډیو واستوي هغه خلکو دپاره چې هغه غواړي چې پاسپورټونو ته اپلای وکړي او د امریکا پاسپورټ ترلاسه کړي. دا ویډیو ورته واستوي او د دغه خبر څخه باخبر شي. په خدای مو سپارم. سلام علیکم.